هر څه نه مخکې د کندهار ژوندون تلویزیون د لوبغالي خپرونې له طریقه ټولو مسلمان ولس ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. د نیکمرغه کوچني اختر مو مبارک سم. دوستانو د لوبغالي خپرونه ده او دا خپرونه مو یو ځانګړې خپرونه ده، اختریزه ځانګړې خپرونه چې په دې کې را سره د کندهار یو با تجربه او تکړه د باکسینګ یا د سوک وهنې استاد باچا خان را سره دی. د اختر په مناسبت به د سره خبرې کوو او د دې ترڅنګ د باکسینګ په اړوند باندې یا د دوی د ورزش په اړوند باندې او بیا به هم راځو چې کوم د مشکلات په دې کې موجود دي په هغه باندې به هم خبرې کوو. سلام علیکم استاد محترم، په خیر راست. د اختر مبارک سه. ستاسو دې مبارک سي. مننه، خوشحاله اوسئ. لومړی دا راته ووایاست استاد محترم چې اختر مو څنګه را پیل کړئ، چیرې ولاړلاست؟ بس نو هغه چاپ شم د اختر شپه وه. اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم درته. د کوچني اختر مو مبارک سه. مننه. منځونه عبادتونه مو قبول سه. بس نو اختر خو د پخوا په څېر نه دی، خو بیا هم بس په خوشحالي مو را پیل کړئ. نو سهار ولاړو دغه عیدګاه ته د اختر لمونځ مو وکړئ، رالو بس هغه ځینې میلمانه وو قریبان وو د هغو سره ولاړو چې هغه اول دویمه ورځ نو هغه شپه تېره سوه. نو دا د دویمه ورځ ده د خیر سره. ډېر ښه. د دوستانو او قریبانو کره ولاړلاست؟ والله ځینو کره ولاړو او ځینو کره نه یو تللي. څنګه ارزوئ دغه اختر؟ کوچني اختر ډېر ښه خوند درکوي که لوی اختر؟ ځکه موږ دوه اخترونه لرو. کوچني اختر کې خو خوشحالي ډېره وي، په لوی اختر کې خو نو هغه د چا په شان د لویانو اختر دی، د کوچني خو نو د کوچنیانو دی. د کوچني اختر کې الله پاک یو خوشحالي شي، خو دا روژه د برکت میاشت دی. لمونځونه عبادتونه خلکو کړي، خولې بندې چې کله خلاص نو ډېر خوشحالي احساسوي. نو خو داسې نه چې په ډېرې خوشحالۍ کې بیا په خوراک کې بې احتیاطي وکړي. نو هغه دا خبره هم پر ځای ده. ولې هغه لوی اختر خو چې بیا دی هغه نو پوست دی وروره پسه دی، هغه په هغې ځای کې په غټ جل بیا هلته خو دغه د انسان د غذایي سیستم چې دی دا خو ورسره عیار دی، خو دلته د روژې کله چې روژه سي نو دغه سیستم سره اوړي بلې خواته د روژې سره یاریږي او بیا چې یو دفعه راوړي. نو دوستانو تاسې هم په خوراک کې ډېر احتیاط کوئ. اختر دی یو چې ډېر داسې څه ونه خورئ، خدای نکرده چې مریضان نه سئ. باچا استاد، د کوچنیوالي اختر ښه خوند درکوي یا که اوسني؟ یا نو د کوچنیوالي هغه ښه خوند کوي. په څه خاطر؟ نو کوچنیوالي خو هر شی خوند کوي، خو چې انسان کوچنی هر ځای ازاد وي، هر څه کولی سي، ګرځېدلی سي وروره په اصطلاح. د کوچنیوالي خو وروره یو ځای چې به ولاړې مثال ښه خوند به کوي، د خاله او د ماما په پلار به پسې وي. اوس خو نو هغه وخت خو ولاړې، اوس خو مسؤلیتونه دي چې په انسان پسې سي. نو د اختر د اوله شپه او دویمه شپه کوچنیان یې کور یې فامیل پلانکی شی مې نسته، دغه مې نسته، نو د اختر د راولي ورځ پر دغه جنجالونه وي. که کوچنی یې وروره دا ګرومونه دي نه وي، خوشحاله بس یوازې چې بس د اختر کالي دي. کله هم داسې اختر در باندې راغلی چې لاسونه دې دوغونده په نوکریزو سره کړي؟ والله که دا خو دا د کوچنیوالي اختر خو اکثریت دا رقم وي چې ډېر وخت داسې راغلی دي چې په کور کې به مور بیا ویل چې سبا اختر دی، تر هغه وخته پورې خو په دا کوچنیوالي کې خو څوک نه پوهېږي که نه چې دا روژه د څه وخت نیول کېږي او څه وخت دا روژه مات کېږي. نو دغه شپې ته خوشحالي چې کله اختري چې اختر شپه سي اختر ته خوشحالي، نو بیا دی څه وخت پوهېږي؟ هغه وخت پوهېږي چې سهار اختر دی چې کله نوکریزې راواخلي او لاسونه ورسره کړي. نو کله دې لاسونه سره کړي دي؟ نو خامخا سره کړي مې دي، خو د کوچنیوالي سره شوق نه ورسره لرم، نو نه دي داسې یو صحنه څنګه در په یادېږي په کوچنیوالي کې چې ته اختر کې یو ځای ته تللی یې؟ داسې یو صحنه در په یادېږي؟ په پاکستان کې هم تقریبا داسې 20 کاله مخکې سره هم هغه چې بهر اختر شو وروره باران به سو، دا څنګه مو کالي واغوسته هغه د کوچنیوالي اختر و، د باندې راوتم دا کور داسې وترایه وه چې راوتم چې ته روان مسجد ته چې دا شوی سوم کالي باندې هلته د هغسې په یو سزوار مکانونه اختر په هغه کې ولاړې کار اخلاص. رښتیا هم دغه خاطرې په یو چا باندې وخت راځي چې کله هم داسې یو شي ته ډېر آماده واوسي او بیا داسې یو موضوع پېښه سي، نو بیا داسې یو رقم احساس کوي چې ما هېڅ هم اختر مې نه دی کړی یا خوشحالي نه کوم، نه شم کولی. نو اوس وخت داسې هم نه دی لکه پخوا وختونه چې پخوا وختونه خو ښه خوند کوي. اوس خو هغه رقم نه دي، اوس خو ماحول بل رقم دی. یو بل شی دا کوچنیوالي کې خو اکثریت داسې چې کله د یو دوستو قریب کره ورځي
نو هغه به هلته بیا یو څه پیسې ورکولې ورته یا به نخود په جیب کې ورچول دا ځای کې بیا جلا خوند کول ډېر یو چا پیسې ډېر درکولې که بیا نخود او دغه میوه ډېره درکول درته بس د پیسو دغه ډېرو په هغه وخت کې دغه زریان پنځریان چې ونه انسان ډېر په خوشحاله کېدی اوس هغه وخت نه سوزګره د میوه سره شوق بس یو ځای میوه برابرې په دې پورې به زه کیسه درته وکړم دا د کوچنیوالي پورې نو اختر و زه په اختر کې یو بل ملګری مې و د کوچنیوالي ملګری مې و نو دی د خپل شناخته کړه که څه هم زما داسې شناخته نه و نو د ده شناخته و دی هلته ورغلی و نو هغه په هغه وخت کې یو څه پیسې ورکړې وې 10 افغانۍ ورکړې وې نو دی رالی ما ته وایي ما ته خو زموږ شناخته پیسې راکړې دي نو ما پوښتنه ځینې وکړه ما ورته کور یې چیرې دی وایي ولته دی ما ورته راځه بیا ورځو بیا پیسې درکړي نو زه په دغه امید ورسره ولاړم ما ویل چې ما ته به پیسې راکړي هغه چې ولاړم ما ته یې نه کړه بېرته دغسې راغله خالي صدرې پرېښود بېرته دغه خالي صدرې پرېښود اختر یې راوړ اختر یې را خراب کړي د کوچنیوالي اختر چې دی د هره ورځ اختر دی د لسو د یوې میاشتې پر خو د دې اختري او بالخصوص په دغه صحرا منطقو کې به چې ښه خوند راکوي یو اختر زه په یو بل ولایت کې وم په جلال آباد کې وم هلته چې داسې یو صحرا منطقه وه کله چې راووتلم د کور څخه نو په دې کوڅه کې دغه د کلي کوچنیان ناست وو بیا دغه ماش او یا نخود او د پټاټې او دغه هګۍ چې هګۍ خو اوس هم څه دغه هګۍ چې جنګي دا خو اوس هم څه دغه ماش او پټاټې چې وي نو دغه یې خرڅولې دغه زما دپاره بیخي جالبه و او هېڅ نه هېرېدونکي و زما دپاره چې دا یو جالبه صحنه وه داسې یو وخت باندې راغلی دی خامخا نو بس خو دا تېر وختونه خوړلي دي چې داسې یو ځای کوڅه کې ورته داسې هغه ماش خوري د اختر په یاد مې دي یو وخت کې مو دغسې موږ هلته بیا داسې وو چې د هګۍ جنګېدل ډېر وو په ژوند مې جنګولي نه وې دا مې ما اولنی پلاو بس سره کېناستم هګۍ ول په یوه دانه ټوله کتار بلل کېږي مات شوی وه همان راز بخت شنې هغه د هګۍ دغه وه چې شو ته هغه بادي هګۍ ورته وایي هغه کلکه هغه یې جوړه کړې وه اجداوي ولا ګرځي باید نو بار پیسې نه وي سره ارباره نو د اختر پر خپل پیسې مال نشته نو بار خو ته خپل کوی ارباره کاست ارباره ما ورته جوړه نو مال پیسې نشته ما دولي انا کوم دا خاطرې خو ډېرې په چا باندې راځي د اخر دی خواته دی بیا په اختر باندې دون د خوند اخیستې لکه هغه وخت کې چې وو یا اوس خو چې د چاپ شم شازې مشکلاتونه ډېرېږي خو باران دغه دی د پخوا وخت اوسني اختر کې د څه شي کمبودتیا تاسې احساسوئ چې هغه کمبود پکښې کې دا اوسني اخترونه چې دي اوس خو تاسو ته نن سبا خپله معلومه ده چې اول خو اقتصاد ډېر ضعیف دی د انسانانو کاروبار نشته خوارۍ نشته نو په هر کور کې دغسې ماحول دی نو چې اقتصاد ضعیفه سو نو اختر خوند هم هلاکه بیا کوي رښتیا دا یوازې موږ نه ټوټل انسانان اوس دغسې د اقتصاد سره مخامخ دي د پخوا خوشحالیانې اوس نشته او رښتیا هم خیر نو دوستانو موږ ته هم یو څه میوه راته پرته ده دا به هم خورو مجلس به هم کوو یو بل شی راځو ستاسې د ورزش په اړوند راته ووایاست چې څومره موده کېږي چې د سپورټ یا د ورزش ډګر ته داخل سوي یاست یوازې مو د باکسینګ لوبه مخته وړې ده که د دې تر څنګ نور ورزشونه مو هم ورسره کړي دي یا فلحال خو د کرکټ فوټبال خوښ نو ستا د هر کور هر انسان ورسې زده دي لیکن پاتې سو باکسینګ ما تقریبا د باکسینګ چې ما شروع کړی دي تقریبا دا مې اوس 18 کال دی تقریبا اوس چې روان دي 18 کال مې پوره سو لیکن ډېر وخت ما ډېر شوق چې و د باکسینګ سره و نو ما خپل دغسې ډېرې لاسته راوړنې راوړي دغسې مسابقې مې کړي دي ډېر یعنې زما په 100% کې په ورزش کې د باکسینګ سره شوق دی یو ډېر بهترینه گیم دی یو ډېر ښایسته گیم دی په خاطر د دې مثال باکسینګ یو انسان داسې ساتي چې هغه ډېر ځوان ساتي انشاءالله نن سبا تاسو ته هم در معلومیږي د ځینو ورزشکارانو سره تاسو هم مرکې کړئ موږ به ووینئ چې د هغه شیان د هغه ما او تا چې وینو د هغه 10 کاله 12 کاله کېږي
او رښتیا هم ورزش یوازینۍ ګټه هم دغه ده چې انسان ډېر طاقتور او همدغسې ځوان یې ساتي. لومړی چې کله د باکسینګ ډګر ته ور داخل سولاست او دغه سپورټ مو شروع کړئ د چا کلب و کوم استاد او په کوم ځای کې و؟ موږ خپل هغه په اصطلاح ډول کې پیدایش کوم په پاکستان کې شوی دی. نو هلته مثال هغه اولا موږ یو مکتب و تعمیر اسرات مډل های سکول د دې څنګ ته بیا کلب و. نو موږ کله دغه څخه راووتو نو ماپښین خوا د به دلته ټرینینګ شروع نه موږ ورته ولاړ و دلته. نو دغه ته به مو کتله قرار به مو شوق به راکلی اخره ورځ دغه استاد راته ویل چې راسه ورزش شروع. نو 2-3 میاشتې مې د پلار او د کورنۍ په پټه دغه کړي دي. او کله چې به کور ته ورغلم چې سترګه شنه وه یا ورځ وم دا ورځ ولا دا پلانکی ویولم ولاړې بس څوک و ولاکه نه دي راباندې باله. نو ما په دغې کې ځان هم سره ورسوي ومې نو اخر مو یو درېځای یو کال 2 کاله 3 کاله هغه واکسین درېځای پرې ورسوي. یو وخت کې په دغه مسابقو ته هم راووتو ځکه چې زما خپله یو وخت یو فایټ و په علیزا خان سکول کې زما پلار راغلی و په مخ اچولی پټ ناست و راته یعنې هلته یې ویلم چې ولمې کوه دلته ناست و. او هلته بیا تا بهانې ورته کولې چې ته به په کلب کې خوښ سوی وي او تا به ویل چې زه یو چا لارې کې ووالم او دی راسه ولاړ. او دلته چې مې دا فایټ وګټې دی مې راته هغه سو باره کله راته سو باره د خپله تشویق کلم وزویم نو ته پوهېږه کار یې ولې و باکسین خو یو داسې رشته د هر ورزش دغه انسان د یو غلطي دا چې اوس یا په یو نشه اخته وي په یو بله لاره اخته وي. ډېر خلک دي چې مثال ته یې ویني چې پر سړکانو یا نشي لیکن دا ورزش هم یو د انسان یو ډېر ګټور شی ګرځي. دا هم یو قسم د انسان د ځای پر رسوي. لیکن زه خپله رایم اوس د ځای پرې رسولی. ډېر ښه. خپله چې د شاګردي دوره مو څو کاله مو شاګردي وکړله او کله چې د استادۍ مقام ته پورته سوي یاست څو کاله کېږي چې د استادۍ په مقام کې یاست؟ تقریبا 14 کاله کېږي زما شاګردۍ. 14 کاله بعد نو اوس دغه دي تقریبا 4 کاله شاوخوا زما د استادۍ کېږي د 15 کاله پورې یعنې 19 کاله 15 کاله مو کېږي چې د استادۍ ته راوښتیم. اوس خو استادان ډېر دي تا د درما ډېره معلومه ده وروره په اصطلاح په خدای کې د واکسین مخ لیدلی په اسلام دغه خبره ولاکه کوم خو لیکن تا د خپله معلومیږي لیکن نن ساعت تا خپله لیدلي چې واکسین مو کړی دی لیدلی مو دی جوازونه لرو وروره میډالان لرو هر څه راسته راوړنې لرو وروره لیکن نو خدای پاک یو دغه ځای ته رارسو کنې اوس مې وملاکه د استازۍ دغه خو فلحال دلته چې ګورو واکسین په اسلام مثال داسې استادان نه لرو تا ته خپله در معلومه خیر یو تعداد مشکلات شته چې په خپرونه کې په هغه باندې هم غږېږو په نورو رشتو کې که وګورو په تیکواندو کې یا په کیک باکسینګ کې یا په ویشو کې یا په ډایفو کې یا په مویتای کې یو شی دی لري چې هغه کله یو شاګرد یو رتبې ته رسېږي بیا دی خپل کمربندونه لري دوی معلومیږي چې دوی اوس د استادۍ مقام ته ورسېدي. په باکسینګ کې څنګه یو څوک پوهېږي چې دغه شاګرد اوس استادۍ مقام ته ورسېدی او کیدای شي چې د استادۍ مسلک مخ ته یوسي؟ انان صاحب خبره داسې نه عموما په باکسینګ کې باکسینګ یو داسې گیم دی چې هغه بیخي د استادۍ دغه نه لري. هغه وخت یو استاد استادۍ ته رسېدی سي چې هغه په اصطلاح غټې مسابقې وکړي ایشین ګیمز دی مثال هغسې دغه ګیمونه دي نیشنل ګیم دی مثال ال افغانستان چې دی ال افغانستان نه یو 2 واره ګولډ واخلي هم د یو شی سونه په افغانستان کې دی په خپل دغه کې اول مقام سو بل په اصطلاح موږ دلته مو مشر هم علاقه معلوم دی چې مثال زه تا دونه مسابقې کړي دي یا دونه درې ځای پر ځان رسولي هغه خلک موږ نه لرو دا رقم نو د استادۍ جواز هم لرم ځکه چې ماته په کابل کې راکول سوی دی په کاري نثار په لاسو راکول سوی دی اوس هم راسره پروت دی ما خپله د کابل مکتوب راوړی د واکسین د استادۍ ده کاري نثار راکړی دی انشاءالله تاسو خپله پېژنئ لیکن دلې خو به دلې مو اخیستې دي په یم استاد راکړی د استادۍ جواز لرم لیکن دا مې هغه اولنۍ خبر معلوم خو استادان ډېر دي خبره نه کوم
خو چې رسمي استاد یې ښه خوند کوي. ښه خوند کوي، دا ډېر ښه دی. باید یو څوک هم دغه رقم واوسي. د خپل په ورزش چې څوک کوي نو یو خو دا رقمي چې د صحتمندۍ دپاره کوي، راځي دلته صحتمندۍ دپاره سپورټ کوي او بیا ځي، یا هم بعضې داسې چې یو مریضي ولري نو ډاکټر ورته فرمایلی چې ولاړ شه ته باید ورزش شروع کړي، دی ورزش کوي. یو څوک داسې چې قصد لري تر څو دی په یو رینګ کې وځلیږي او یو ښه فایټر د ځانه جوړ کړي. خپله مو دغه هڅه کړې ده د فایټ مو ځان اماده کړی دی، په فایټو په رینګونو کې تاسې لوبې کړي دي. د خپلو لوبو په اړه راته ووایاست چې څو لوبې مو کړي دي، څو مو ترلاسه کړي دي او څو مو د لاسه ورکړي دي، ځکه دا ګټل او بایلل خامخا په ګیم کې شته. ما تقریبا 46 فایټه کړي دي، په 46 کې ما 14 بایللي دي، نور مې مکمله ګټلي هغه مسابقې دي په اصطلاح لکه حال افغانستان او مثال دغسې د زون په سطحې دغسې مسابقې. زه خپله دغه ته ایران ته هم تللی یم، لیکن تاسو به خبر واست چې هغه آسیایي بازۍ وې دغسې اسلام آباد کې بېنظیره ټورنمنټ و چې سریلانکا او انډیا وه، هغه راغلي په هغو کې نه مې ساخه شوې ده. نور خو نه دغه فعال بلوچستان و دغه نو تقریبا 46 فایټه مو کړي دي، 14 مې بایللي، نور مې مکمله ګټلي. په یو فایټ کې خو نو ته خپله راسره وې. خیر هغه خو یو خاطره ده، هغه زه اوس وایم. دوستانو دغه ورزشکاران یا هر زیاتره څوک دا رقم وي چې یو خاطره د خپل ځان سره لري او داسې یو څه نه هېرېدونکي د خپل ځان سره لري چې هغه هېڅ د نه هېرېږي. داسې یو فایټ راته ووایاست بغیر د هغه یو نه چې مخکې ما درته ویل هغه به نه وایم، هغه زه خپله درته وایم، هغه جریان به بیا وروسته تاسې راته ووایاست. د هغه څخه بغیر بل کوم داسې فایټ چې تر اوسه پورې ستا نه هېرېږي او ډېر ستا دپاره ډېر په زړه پورې و؟ هغه هم په ایران کې مې یو فایټ و د عراقي سره و، د عراقي سره مې فایټر و، لیکن په کت کې هغه در ما کښته و، فاق شو کښته و، ډېر یو څه په کت کوچنی و، لیکن ډېر ښایسته او ډېر تکړه باکسر و. لیکن پاینټونه زما د ډېر وکړل، لیکن د هر څونه چې مې زور ولګوي د ناکاوټۍ کوشش چې به مې وکړي دغه به مې وکړي، لیکن دا سړی نه ماتې دي. دغه پزه ده مثال تقریبا دغه لیفټ رایټ دا خو ما ډېر پر استعمال کړه، دغه پزه دغه ولاکه ویل دي چې مثال دغه یو شی چې زما سره یو شی وشتې نه وشتې شه خو دغه بس هغه نصیب و. دغه یو فایټ چې مې دی په دغه کې ما هم ډېر په اصطلاح کشف وخوړی، فایټ مې وګټی مثال. دغه یو فایټ چې دی ډېر ښایسته فایټ وسو او ډېر بهترینه فایټ و چې ډېر ښایسته باکسر و او ډېر بهترینه. دا هم دوستانو ډېر د یو چا دپاره یو تجربه پاتېږي او یو خاطره ورته پاتېږي چې مقابل نور یې هم دومره تکړه وي چې دوی خپل تخنیکونه کاري، هغه خپل تخنیکونه د هغه لوبې څخه یو څوک خوند اخیستلی شي، یو لذت ځینې اخیستلی شي. یوه خبره بله باچا خان استاده چې تاسو په دې باکسینګ کې تجربه هم لري، اکثریت خلک وایي دا خارجیان دي د پڅې څخه هډوکي ایسته کوي، دا رښتیا دی یا دا ناکې خبرې دي وروره؟ دا درواغ دي، دا هېڅ امکان نه، دا په هېڅ رشته کې نه وځي. هغه وخت وځي دغه هډوکی چې کله مثال یا د هډ مات سي نو بیا خو مجبوره چې کاږي، هغه هغسې پر سړک سوار سي هم دغه کېږي. لیکن دغه زما پازه وه په کراچۍ کې هم دغسې نفر چې پول یې وکړي پر سر یې دغسې ووهلم، دغه هډوکی داسې ووتی، دغه ورین دلته جلا سوه، یعنې په دغه ځای باندې ما تقریبا 3 میاشت ډوډۍ ولاکه سمه خوړی سوی، خو دا هډوکی مې هم ووتی، لیکن بیرته هغه دواوې او دغه چې مې په وکړې بیرته جوړ سو. لیکن دا دې خبرې دا امکان نه لري، دا هېڅ امکان نه لري، دا درواغ چې نه درته اوس چا کښلي دي، که کښلی محمد علي کلیر به کښلي وای. او نو دوستانو دا خبره رښتیا هم ما نور هم اورېدلې وم، کله چې ما نور معلومات کړي دي هم دلته 2 برخې لري، یو هډوکی دی چې هغه د مخ د کاسې څخه دی، هغه هېڅ امکان نه لري چې ایسته سي، او بل دغه پوس هډوکی چې دی دا هم نه ایسته کېږي، او دا د خپل ځان څخه یو چا یو خبره کړې وه چې دغه هډوکی ایسته کېږي، که هډوکی ایسته سي دا پزه به بیخي بیا به د سړي تنفس څنګه وکړي، خو پزه به بیخي کښېني. دا صاحب دا چې دی دا هډوکی چې کله وخېږي بیا اسټمنا هم نس سامه نسي اخیستلی، نسي اخیستلی و، دا د 3 روندو اسټمنا بیا بیخي ولاکولی. بله، نو دا خو چپ شم دا درواغ دي، دا دې خبرې دي. اوس راځو هغه موضوع ته. دوستانو یو
څو عمر مخکې تقریبا 2 کاله مخکې د کندهار منتخب ټیم لاړې په چمن ښار کې د آل بلوچستان د باکسینګ سیالۍ وي چې په هغې کې د هغه تر اوسه پورې کوم کپ چې د هغه ځای څخه راوړل سوی دی کوم میډال چې راوړل سوی کوم مقام چې راوړل سوی دی د آل بلوچستان څخه کندهار لومړی مقام تر اوسه پورې په تربیتي بدني ریاست کې موجود دی. زه چې وخت لاړ سم هغه خاطره ماته راپه یادېږي او په هغه مسابقو کې زه خپله هم ورسره وم او باچا خان استاد دی هم راسره وم. هلته د یو چا سره په رینګ کې مخامخ سولاست او داسې ویل کېدل چې دا شخص ډېر در باندې مخکې تکړه و او تاسې نه پرېښودلاست چې تاسې بریا ترلاسه کړئ. څنګه وتوانېدلاست؟ دغه موضوع راته ووایاست. یو خو اولنی فایټ و که دویم فایټ و په دریم فایټ کې په دریم فایټ کې مخکې چې مثال زالت وم هغه سره ما 2 فایټه کړي دواړه بایللي دي نو دریم فایټ خو نو د چپ شم د خپل وطن دپاره د خپلې خاورې دپاره لیکن موږ چې د دې وطن د خوا څخه راغلي وو نو دا هم د چپ شم زموږ د پزې پرې کېده وو اوس خو چاته ماته نه منو بیا هم د افغانستان خو موږ هغه خپل وطن دی. نو د جمال شاه سره مې فایټ راغلی انشاءالله په هغه فایټ کې د خپل ډېر زور والی خو ستاسو په یاد یې مثال انشاءالله هغه هم ډېر ټایټ باکسر و لیفټي و رایټي زه په د هغه په باکسینګ کې هېڅ ویل نه لرم ډېر ښه باکسر دی ډېر په اصطلاح ډېر تکړه و لیکن په هغه ورځ بس یوازې د خپلو افغانانو دعاوې راسره وي د خپلو ملګرو دعاوې راسره وي بل خپله مو محنت کړی و نتیجې ته مو ځان ورسوي د مووالي نو ټراپي مې هم واخیسته. کله چې رینګ ته پورته کېدلې او دلته د نوم هم د ده سره راوختې هغه وخت کې د څه فکر کوئ چې دا لوبه به زه وګټم او که نه؟ د رینګ میدان چې دی دا چې که سینیر یې که جونیر یې مثال په اصطلاح چې و ځان ته وایي زه یم چارې وخېږي خامخا به هغه د چپ شم دا پښې به یو سپک ببلینګ ویې د رښتیا میدان خو ډېر زور غواړي چې دغه یې لیکن بس په بسم الله او په دغه به پورته کېږي یاره بابا څه به پېښه شي لیکن داسې باکسران هم راغلي دي چې ډېر تکړه دی د جونیر سره مخ شي ټپ یې پول ولګېږي چپه شي داسې هم راغلي د هغه محنت او خواري او ستړیاوې ګرده ولاړې بس ولاړې نو بس دا ځای هم د بخت دی بس دلته نو په اصطلاح نه د چا سره استاد یې نه یو انډوال یې نه یوازې د رینګ کې دی دوی ورور جان دی و خپل محنت او د خپل جرأت هغه به معلوموي د سر چا کم گیم قدر یو ځای پر ځای رشا هم دوستانو اختر دی او موږ ته کیک هم پروت دی بچه خان استاد کیک خورو صحیح دی کیک به هم خورو او مجلس به هم کوو په دې خاطر مو نور څه نه دي راوړي چې اختر دی او داسې نه چې خدای نکرده موږ خو خلکو ته وایو چې تاسې احتیاط کوئ چې بې احتیاطي زموږ څخه ونیسي. نو دوستانو د کیمرې د شا سره خالد احمد هغه لطیفي دی او د ده فکر کوم نن هم روژه ده خالد جان که دې روژه نه ده خو راسه کیک درکړم او که دې روژه ده نو هغه بیا سات پکار پای کې زه څه نه وایم. یو موضوع بله چې زه ډېر دغه ورزشکارانو سره مخامخ کېږم بالخصوص د باکسینګ په برخه کې کندهار کې موږ تکړه باکسران لرو یعنی بې نهایت تکړه باکسران لرو ستاسې په شمول همدارنګه ستاسې د شاګردانو چې تاسې روزلي دي خو کله چې دی مرکز کابل ته ځي هېڅ لاسته راوړنه نه لري ستاسې په نظر باندې د کندهار باکسینګ کې عمده مشکل څه کېدلی شي چې د ورزشکارانو د پرمختګ خنډ ګرځي؟ انان صاحب خبره داسې ده په کندهار کې ځینې مشکلاتونه دي اول خو تاسو خپله خبر یاست لیکن په ټوله کندهار کې اوس 2 کلبونه شتون لري 2 کلبه شتون لري لیکن ځینې داسې هغه خلک په کابل کې چې موږ راسته راوړنې نه لرو هغه خلک تمرینات کوي خواري کاږي ستړیاوې کاږي لیکن هغو سره استاذ ولاړ مثال سپورټ پسې لیکن موږ سره دلته سپورټ نشته دا باید چې ټوله ومنو دلته بس په اصطلاح تبلیغات ډېر دي مثال لیکن اوس هغه کیسې مثال نشته لیکن هغه وخت موږ راسته راوړنې راوړلی سو چې په موږ یو ښه سپورټ پسې موږ یو ښه فدراسیون ولرو موږ په اصطلاح یو ښه کوچ ولرو ښه او بل
نور خو د شاګرد ښه باکسران دي اوس پر کورو ناست دي تا در ما ډېره معلومه چې دا غریبانو اقتصاد د ورزشکار تشویق چې دوی خپل ورزش ته وهڅول سي او دوی نور هم کوشش وکړي پرمختګ وکړي او لوړ ولاړ سي د ده تشویق د استاد څخه کېږي او که د فدراسیون څخه دا خبره خو ډېره ښایسته خبره ده لیکن خبره داسې ده چې د یو باکسر اقتصاد برابري سپورټ ولري در چا لخوا په فدراسیون باندې هم فدراسیون باید چې فایټونه ورته جوړې کړي مسابقې ورته جوړې کړي استاد به هغه محنت ورته کوي چې مثال د لیفټ رایټ هغه نور ټریننګ به د کلب ټریننګ ورته کوي لیکن دلته خلک چې اوس پر کور ناست دي باکسینګ نه کوي دلته چې رام شي یو میاشت یې وکړي 2 میاشتې وکړي بېرته پرېږدي ولې نه راځي هلکه ولا پلانکي ځای مې کار و مثال نه مې پرېږدي ګره داسې غریبوارو خلک دي اوس مثلا په نورې ځایو کې مثال هغه ټیمونه لري په هر ملک کې په هر هېواد کې هلته ټیمان راځي مثال اوس په دا نږدې پاکستان کې و دا نیوي جلا و وابډا جلا و بیا د هر هلک 12,000 افغانۍ تنخوا وي نو دا هلک بیا خپله خواري څه کوي خو دلې به ټرینینګ کوي چې څونه محنت یې څونه خولی دی وي لیکن خو دلته نشته نو د شاوخوا سپورټ نشته ما ولا که فدراسیون لیدلی لایي په دا کال په دا 2 کال ولا پرون مې هم زنګ وروالی دي ټلیفون نه پورته کوي د هغه شاګردان نو دا به موږ دلته څنګه سپورټ دا چې کابل ته ولاړ موږ څنګه زه ته په مسابقو بیخي خبر نه یې ورور مسابقو دغه چې راځي مکتوب موږ خبر نه یې ورور وایي بس یو هفته پاتې وایي بازیان دي دا خو هیڅ امکان نه لري بله او اکثریت دوستانو چې کله زه دغه فدراسیون د ورزشکارانو سره مخامخ شوی یم د فدراسیون په اړوند باندې اکثریت هم دغه شکایت لري چې زموږ فدراسیون حتی موږ چې دی کو دا چې حق د ده دی چې باید په ورزشکار باندې پوښتنه وکړي نو ورزشکار ځي او خپل فدراسیون ته زنګ ور وهي چې ته راځه پر موږ یو پوښتنه وکړه دلته دغه موضوع یو څه چپه روانه ده صاحب ته د ده څخه خپله یو پوښتنه وکړي د دې فدراسیونو څخه چې مثال هغه یو کال چې کېږي په دا یو کال کې ته چیش لرې چې تا چیش راوړی دی کندهار یو ټراپي دی راوړی دی ګولډ دی راوړی دی یا د یو ښه ټیم جوړ کړی دی په کندهار کې یا د یو ځای ښه مسابقې ورته جوړې کړي دي چیش دې کړي د باکسینګ دپاره بله هیڅ تیر کال د کندهار منتخب ټیم ولاړې د ملي سیالیو لپاره د هغه لوبو عیني شاهد زه خپله یم چې کندهار په ټول افغانستان کې د 24 ولایتونو په سطحه 24 مقام ترلاسه کړي کله ناکاوټ ولې د دې خلکو چې بیا پوښتنه وکړي په خاطر د چې په هغو خلکو هم زه خبر یم هفته مخکې مکتوب ورته راغلی دوی خبر نه و ټرینینګ یې نه درلودی وروره بعد کې ورته ټرینینګ شروع کړه اوس مو د خیره مخته به کار کوو د خیره سره نن ستاسې په نظر د فدراسیون مسؤلیت څه دی باید څه وکړي د فدراسیون مسؤلیت خو دغه دی چې دی پر هر کلب باندې وګرځېږي اول باید چې دی په کندهار کې یو منتخب ټیم جوړ کړي یو A ټیم ولرو بل B ټیم ولرو نه لرو بله خبره دا ده د دې خلکو دپاره باید چې دی یو سپورټ پیدا کړي چې هغه سپورټ کړي بله دا خبره ده چې موږ ته د دې په کندهار کې ښه ټورنمنټونه جوړ شي په اصطلاح یو ښه رینګ جوړ شي په ټوله کندهار کې رینګ نه لرو هغه یو رینګ دی چې موږ سره جوړ کړی په باغ عمومي کې هغه چې اول ورځې 500 افغانۍ به جمع کوي هغه ما بعد به بیا دغه کوي لیکن اوس دغسې د څخه دا غوښتنې لرو خو نیکې نو اوس مو مخته د خیر انشاءالله اراده ده زه به خپله د دې کلب څخه خپله یو 2 ټیمه جوړوم د خیر سره چې یو به A ټیم بل B ټیم نور به موږ د خیر باکسینګ ته کار کوو عاجل استاد دغسې زموږ سره راسره دی د دې کور ودان زموږ سره ډېرې همکاري کړې دي یو ډېر تکړه استاد په دغه اکاډمي کې که راته ووایې چې څو تنه ورزشکاران دلته تمرین کوي تقریبا د دې په دغه اکاډمي کې زموږ سره تقریبا 90 کسه شاوخوا دي په هغه کې موږ تکړه پلیران لرو خو هغه هم دغسې دي مثال یو وخت یو وي بل یو نه نو اوس موږ دغه کړی دي چې یو به موږ فوټبال ټیم جوړو د خیر سره یو به کرکټ ټیم د دې په خپل کلب کې جوړو دغه کندهار باکسینګ د ټیم څخه یو به شخصا 2 ټیمه موږ جوړو هیر ټیم B ټیم د باکسینګ ده
نو ان شاء الله تعالی که فدراسیون یې ونه رسي ان شاء الله د دې دغه روزنه یوازې ستاسې په لاس کې ده او که ترڅنګ یو څوک لرئ چې هغه همکار در سره وي یا ټرینر در سره وي؟ زموږ سره خو د دې اوس عادل استاد دی چې په اصطلاح په پاکستان کې ښه فایټونه کړي دي، بلوچستان او پاکستان ډېر تکړه او ډېر ښایسته باکسر هم تیر شوی دی، په اصطلاح ډېر ښایسته کارمان دی، ښه هیټ او هغه ګیم هغه لري، لیکن دی د لیره سره دی کومک همکاري د هغسې د دې نور ښه تکړه پلیرانو سره دي چې مثال هغه اوس ګره مثال اوس خو نو د اختر دومه ده په رخصتۍ کې تللي دي، نو دغه عادل استاد را سره دی په کلب کې، هغسې نور که استادان هم را سره دي مثال چې هغه مثال د صحت دپاره راځي دا نور سره کومک کوي. نو اوس مو د خیره پلان دی مخته به کار کوو د خیر سره. ډېر ښایسته پلان دی ستاسې د لا بریا په هیله چې تاسې دونه کار کوئ. یوه موضوع ته بل راځم چې د خپرونې په وخت هم زموږ د خپرونه دوستانو دوې برخې لري چې په بله برخه کې به راسره د همدغه کلب یو استاد ټرینر استاد به راسره وي، د هغه سره هم په همدې اړوند باندې خبرې اترې لرو. یوه بله موضوع به د استاد باچا خان څخه چې دی ډېره تجربه لري په دغه برخه کې، دغه موضوع به ورسره مطرح کړم چې علت څه دی چې په کندهار کې دوه د باکسینګ کلبونه دي، ولې نه ډېرېږي؟ علت دا دی د فدراسیون څخه دی. بل دلته دا خلک چې دي یو د تجارت سره ډېر شوق دی، دلته چې یو په اصطلاح یو شی جوړېږي قرار باکسین پرېږدي په کور کې، نو باکسین خو هغه وخت کلبونه ډېرېږي، دلته مست ټورنمنټونه جوړ شي، موږ په اصطلاح مثال څه استادان ولرو، یو دغه یو دلته باید چې په میانځ کې یو شی یو سپورټ ما ولر خلاص کنه ما لا ګره غریبان دي، نو د کمال خلک ولا کم یو دا کار موږ دا ګلا ګره د فدراسیون څخه کیږي، باید چې دا غځای غم فدراسیون خوري. بله نو نور خو مثال دغه علت دی، نور خو نو خیر ستونزې مشکلات خو ستا، خو خدای دغه ستونزې او مشکلات حل کړي او تاسې خپل هغه کوم هدف چې تاسو ټاکلی دی هغه ته ورسېږي. نو باچا خان استاد بیا مو هم د اختر مبارک سه او ښه میله درته غواړو، نو تاسې به هم زه دوستانو انډیوالانو او ملګرو کره موږ به هم د یو بل د دغه کلب د دغه اکاډمي د یو استاد سره به یو څو خبرې ولرو، بیا به موږ هم زه د دوستانو او قریبانو کره. مننه استاد محترم، خوشحاله اوسئ. بیا هم بخیر راست دوستانو، د خپرونې دوهمه برخه ده او په دوهمه برخه کې د کندهار باکسینګ اکاډمي یو ټرینر استاد را سره دی. سلام علیکم استاد، اختر مبارک. خیر مبارک، تاسو هم مبارک. مننه، خوشاله اوسئ، ژوندی اوسئ. که لومړی دوستانو ته خپل ځان معرفي کړئ. نوم مې عادل احمد دی، د کندهار مثال باکسران سره د استاد یم، خپل کلب لرو، باکسران ته ټریننګ ورکوو. ډېر ښه. څومره موده کېږي چې د باکسینګ لوبه مو شروع کړې ده؟ تقریبا یو 8 کال کېږي چې موږ باکسینګ شروع کړی دی. ما مثال ښه هلته په پاکستان کې موږ خپله د باکسینګ گیم په پاکستان کې شروع کړی دی. ښه، هلته چې کله تاسې اوله ورځ دغه خپل گیم شروع کړئ، دغه استاد یادوري کولی شي چې کوم استاد و دغه کلب د څه شي په نام و؟ ما چې اول باکسینګ اول ما کیک باکسینګ شروع کړی. ښه، ډېر ښه. کیک باکسینګ مې تقریبا داسې یو 3 کاله وکړي، د هغه وروسته مې 8 کاله باکسینګ وکړي. ښه. نو زما اول استاد چې و استاد بصیر د کیک باکسینګ استاد چې بیا چې زه باکسینګ ته راوایستم، نور استاد مولوي اسحاق و چې ډېر ښه ټریننګ یې راکوی، نو هغه تر دغه مقام پورې رسولي یو. ډېر ښه. یوازې باکسینګ او کیک باکسینګ رشته مخته وړې ده؟ دغه دوه ګیمه دې کړي؟ دغه دوه ګیمه مې کړي. کیک باکسینګ کې 3 کاله تاسې ولوبېدلس؟ 3 کاله په موده کې یو مسابقې مو کړي دي، داسې فایټونه مو کړي؟ کیک باکسینګ کې مې ښه بازیانې کړي دي، تقریبا داسې څو میډلونه مې راوړي دي کلب دپاره، مثال ښه بازیانې مې کړي دي هلته. ډېر ښه، ډېره ده. بیا چې کله باکسینګ ته راواوښتلاست، ځکه اول مو باکسینګ شروع کړی که کیک باکسینګ؟ اول مو کیک باکسینګ وکړي. دوستانو دا داسې یو مثال لري چې
یو څوک په یو رشته کې وروزل سي او بیا چې بل رشته ته وړي نو مقابل طرف کوم استاد چې دی ډیر ورته خوشاله ځکه رسیدلې میوه د په لاس باندې ورځي کله چې په لومړي سر کې یو شاګرد ټرین کیږي او د تمرین ورکول کیږي او د راپورته کیږي دا ډیر وخت غواړي او ډیر مشکل خو چې کله داسې یو څوک چې هغه تیار میوه د رسیدلې میوه ته دونه تکلیف هم نه غواړي یو استاد په لاس راځي او هغه استاد به نهایت دغه سره کوشش کوي ترڅو د دې څخه یو داسې څوک جوړ کړي چې پاینده کې خپل هم د استاد نوم په باندې یاد شي د باکسینګ لوبه چې مو شروع کړه اولنۍ فایټ مو څنګه و څه احساس مو کوي څه فکر مو کوي چې کله رینګ ته داخلي دلاس اولنۍ فایټ د باکسینګ د چې و مثال مالت په پاکستان کې مثال وکي نو ډیر و مکه مو اول واریم فایټ وو بس خامخا خلک د شاوخوا راته ولاړ په رینګ کې ډیر وامه اخیستی وم خو بیا مې اول فایټ مې ناکاوټ ولګول مثال ډیر خوشحالي مې محسوس کړه داسې ما چې زه خوب وینم دا راته دا د ډېر ورختایي څخه ناکاوټه کوي که د خپل تخنیک څخه بس یو څه تخنیک هم یو څه ورختایي هم د ډېرې ورختایي څه دي ناکاوټه کوي وروسته به دې فکر کړی چې دا مې څه وکړه ولې مې دا رقم کوي بیخي زاریان ما چې زه خوب خپله داسې پوهېدلې چې دا د په څه شي باندې ووایي چې په کوم څوک دی ودی چپه څوک هو رایټ او د رایټ هوک و ښه اول بازي ډېر ښه ډېر په مجموع کې که ستاسې دغه مسابقې سره راټولې کړو څو مسابقې دې کړي دي په ټوټل تقریبا 40 تونه بازیانې ما کړي دي بله مثال کوچنۍ بازیانې داسې غټې بازیانې په غټ سطحو دې کې ما تقریبا 10 بازۍ انشاءالله ګټلې دي بله 12 داسې 14 خپله چې دغه مسابقې ته وتلاست یا فایټ ته وتلاست هغه وخت کې مو وزن څو و زما مسلسل یو وزن و زه په هغه یو وزن کې ډېر جنګېدلم مثال لکه 250 چې و ډېر بازیانې ما په هغه کې وکړې مثال په هغه کې مې ګولډ میډلونه هم راوړه ښه بازیانې مې وکړې ډېر ښه تاسې ډېره تجربه هم لري په دغه بخش کې او فایټران تېر سوي یاست د باکسینګ د وزن د فایټ دپاره خطرناکه وزن کوم یو دی چې هغه ډېر خطرناک دی خطرناک وزن چې دی دغه دی د مثال خپل یانګې په دا 250 چې دی 40 دی 250 دی 56 دی 60 دی 40 دی دا خطرناک وزنونه دي ولې دا اکثره ځوانان په دغه ویټو کې او پاور هم ورسره نو ناکاوټي دا مثال هر څه ورسره تړلي دي نو رښتیا هم دوستانو دا داسې وزنونه دي لکه څنګه چې استاد یادوري وکړه دا هغه وزنونه دي چې په دغه وخت کې ځوان پوره انرژي لري خپل هغه طبیعي انرژي چې د سره ده د هغه څخه کار اخلي او بل په دغه وزن کې ډېر ورزشکاران سره راټولېږي یو فایټر کولی شي چې څو فایټونه وکړي که نه همدغسې به وي او په لوړ وزنونو کې د دوی تعداد یو څه کمیږي او هغه فایټونه یو څه اسانه وي خو دومره اسانه نه دي چې موږ داسې اسانه کړو چې موږ اوس دا فکر وکړو چې راسې موږ دغه ورزش شروع کړو دغه مسابقې وکړو یو مقام لاسته راوړو یا دومره هم اسانه نه دي بلاباسې سیالیو کې ډېر غټ وزنونه یي چې ورته وګورې ډېر وزنونه ډېري او بل د دوی دغه مسابقې چې دي ډېرې دوامدارې څو رونډې دا کومه لوبې دغه ته ویلی سو په باکسینګ کې مثال پروفیشنل فایټونه دي مثال هیوي ویټونه هم راځي په هغه کې مثال په هغه کې ښه فایټران هم وي راونډونه هم ډېرې مثال پروفیشنل راونډونه چې دي 12 راونډه دي نو هر راونډ یې 3 دقیقې دی هغه ډېر زور غواړي او ډېر سټیمنا غواړي ډېر ټریننګ غواړي ډېر ښه رښتیا هم دوستانو ډېر به لیدلي ډېر دغه سره اشنا یاست ښه مثال د مایک ټایسن او محمد علي کلي او پرنس نسیم او داسې نور څه چې زما یې زه هغه همدومره وو نور خو زه ډېره بلدتیا نه پکښې لرم ښه دا راته اوس استاد محترمه چې بحث مو ډېر سره د ورزش خواته ولاړې د اختر په اړه راته ووایاست چې څنګه مو راپیل کړئ چیرې ولاړلاست چیرې اراده لرئ اختر نو بس دا دی تېرېږي بس مثال کومې خوشحالیانې چې پخوا وجه بس دونه نسته هغه رقم چې وي بس دا شناخته و کره ولاړو مثال دا کاګانو کره د ماماګانو کره
د خالاګانو کره دا زه تر لاړو نور یو څه لا پاتې یو څه ورته روزه ښه بعضې وخت کې دغه خالاګانې او دغه عماګانې چې دغه خپل خوریان یا ورېرونه دا ډېر پر ګران وي نو کوچنیوالي کې به دوی ته یو څه پیسې ورکول کله چې اوس دوی غټان سوي بیا هم یو لسۍ ورته ونیسي وخت به داسې نه سوي خامخا نو راځي نو چې هغه پرچه وایي ته جیب وګرځي چې یو شی راکوي د کوچنیوالي اختر ډېر ښه خوند درکوي او که اوسني د کوچنیوالي اختر یې ښه خوند کوي تر اوسني د کوچنیوالي به چې مثال اختر شپه چې به ډېر به خوشحاله و چې دا روژه مات به اوس ته کیسه راته کوه او زه میوه خورم زه به کیلې وخورم صحیح دي ښه مهرباني دا روژه مات چې به اوس چې میاشت به مو سره ولیدل یا به دغه اوس چې عادي اختر دی نو دا کلي مثال دا کوچنیان چې وایي مثال زموږ انډوالان چې وو دا دوکانونو ته به ولاړو دا کوچني کوچني ټکان دي دا به مو رانیول دا به مو پټول ډېر ښه خوند به کوي داسې د شپې مهال چې بس خوب به نه راته په ځای کې به ویښ پاته بس یو وخت به بیده سي سهار چې به راکښېنم لاسونه به مو سره کړي سهار چې به راکښېناستم داسې خوشحاله وو داسې خوشحالي مو احساس کول یعنې لاسونه دې سره کړي دي په نکریزو باندې هو بس خالي دا یو مې سره کړی نور نه ما ته خو بیا دغه ډېر ښه خوند راکوي اوس هم یو وخت چې دغه را په یاد کړم ډېر ښه خوند راکوي کاشکې هغه وخت اوس وایي چې سهار به راکښېناستم لاسونه مې د دغه ځای پورې په نکریزو سره وو لاسونه بیا په ټکور کې راته پیچلي وو چې راکښېناستم لکه دغه د باکسینګ لفظ چې په لاس کې نه یو وخت دونه لاسونه سره کړي دي استاد یادونه مې نه دي سره کړي ما چې به راکښېناستم نو ورونه چې مې وکتل اکثریت ته په پښو باندې مېښ وو هغه پښې هم په ټکورانې کې ورپېچلي وي او لاسونه به هم په ټکورانې کې ورپېچلي وو نو هغه به داسې وو لکه دغه ګلبز چې په لاس کې لکه د باکسینګ هغه دستکلۍ چې په لاس کې بس دغسې موټان به مو نیولي وو دا روان به وو ډېر کله اکثریت دا رقم کوي څه پلان لرې د خیره چیرې ځې په اختر کې نور کومې خواته ځې نو په اختر کې مو اراده کړې ده چې نورستان دا خوا ده انشاءالله انډوالان ته مو ویلي دي نو بس خیر سره پروګرام د هغې خوا ده ډېر ښه اکثره وایي زه داسې پنچیر هغه علاقو خواته نو موږ خپله بس یو څه پنځه انډوالان یو هغه بیا داسې نورستان خواته ځو ډېر بیا پارټۍ دي نه ډېره مننه چې اوس نو دوستانو دا وه زموږ د نیکمرغه کوچني اختر ځانګړې خپرونه تر بیا ما حنان ته اجازه راکوئ د الله په امان ښه وخت ښه اختر